حق تلپی به ترې اغیار کوي څو پورې حق تلپی به ترې اغیار کوي څو پورې په نپاک د پښتنو ډېر پریشان یم. ډېرو درنو خوږو کتونکو تبسم افغاني په خپله خپرونه ادبي مرکه کې تاسو ته ستړي مه شوی یم. ډېرو درنو خوږو کتونکو د پښتنو په نپاک د پښتنو په بیت پکې دردېدلي دي شاعر طاهر توري صاحب سره د مرکې دپاره د دوی کلي اګرې ته راغلي یو. طاهر توري صاحب سره به مرکه کوو، دوی نه به خوږې خوږې خبرې واورو او د دوی خوږه شاعري واورو. نو زه په خپله خپرونه ادبي مرکه کې طاهر توري صاحب ته ستړی مه شوی یم. طاهر توري صاحب ستړی مه شي. ډېره مننه، تاسو ستړي مه شئ. طاهر توري صاحب څنګه یې؟ ښه ژوند ژواک مو ښه دی؟ شکر الحمدلله. بس ښه اوسې طاهر توري صاحب. طاهر توري صاحب که ټولو نه اول د مونږ محترمو اوریدونکو کتونکو سره خپله پیژندګلو وکړئ نو ډېره مننه به وي. زما نوم طاهر حسین دی او قلمي نوم او تخلص مو طاهر تورای دی. د کور مې اګرې اوسېدونکی یم. مننه طاهر توري صاحب. طاهر توري صاحب د شاعرۍ مو کله نه شروع کړي دی او څومره موده به کېږي چې د شاعرۍ دې میدان ته راغلي یئ؟ د شعر و شاعرۍ ابتدا مې 1996 نه شوي دی چې تر نن ورځې پورې کم و بیش 15-16 کاله به کېږي چې دې میدان ته راغلی یم. طاهر توري صاحب ډېر ښه، ډېر زبردست. طاهر توري صاحب څومره شاعري به مو کړې وي؟ یاره تبسم صاحب تقریبا ډېر غزل نظمونه دا مې لیکلي دي او تقریبا داسې یو کتاب ته نه چاپ کېږي. ډېر ښه طاهر صاحب. طاهر توري صاحب د شاعري عوامل مو څه وو؟ ولې مو شاعري شروع کوله؟ د دې وجوهات څه وو؟ تبسم صاحب ډېره مننه. د شعر و شاعرۍ عوامل و اسباب خو دا وو چې پښتانه اتلان لکه رحمان بابا، خوشحال بابا، حمزه بابا، کلندر صاحب، اجمل صاحب او داسې نور ګڼ پښتانه شعرا مې مطالعه کړل او هغوی نه ډېر زیات متاثر شوم او دغه شان داسې د شاعرۍ میدان ته راغللم. ښه ډېر ښه ډېر ښه طاهر صاحب. طاهر توري صاحب د سپین غر ادبي جرګې ته مو راتګ څنګه وشو؟ څنګه راغلی او دا که راته ووایې لږ غوندې په لاندو. دا خو په 1999 کې زه د سپین غر ادبي جرګې غړی شوم چې هغه وخت محترم نوشي بنګش صاحب د سپین غر ادبي جرګې صدر وو او نوشي بنګش صاحب د دې جرګې بني هم دی ځکه چې دین وړاندې داسې خاص ادبي تنظیم نه و او چونکې زه په علم او ادب ډېر مایان وم نو ځکه سپین غر ادبي جرګې ته راغلم. ډېر ښه طاهر صاحب. طاهر توري صاحب په سپین غر ادبي جرګې کې مو په کومو عهدو خپل خدمت ترسره کړی دی او اوس په کومه عهده باندې خپل خدمت ترسره کوئ؟ چې کله زه سپین غر ادبي جرګې ته راغلم نو کشر سکرتر، مشر سکرتر په دغه عهدو باندې ما کار وکړلو او نن سبا زه د سپین غر ادبي جرګې صدر په عهدې خپلې ذمهدارۍ ترسره کوم. ډېر ښه طاهر صاحب. د شاعرۍ په دې میدان کې خپل څوک ځانګړی استاد لرئ؟ بالکل تبسم صاحب ځانګړی استاد او ځانګړی دوست مو محترم نوشي بنګش صاحب دی ځکه چې محترم نوشي بنګش صاحب راته په قدم قدم ډاډ، رهنمایي او حوصله راکړې دی. نو نوشي صاحب مو دوست هم دی او استاد. د کتاب په هکله مو څه خیال دی؟ کتاب مو چاپ کړی دی یا چاپ ته تیار دی یا کومې ستونزې دي چې کتاب مو تر اوسه چاپ کیږي یا نه چاپ کیږي؟ که دې په دې اړه راته ووایې. کتاب چاپ کول مې ډېر ارمان دی او اوس مو اراده کړې دی چې کتاب چاپ کوم. تقریبا ډېر کلام ته مې ترتیب ور کړی دی او لږ غوندې کې کلام پاتې دی چې هغه ته هم ترتیب ور کوم نو که خدای ته منظوره وي انشاءالله کتاب به ډېر زر مارکیټ ته راشي. خدای دې وکړي چې زر تر زره ستاسو کتاب چاپ شي. په غزل او نظم کې کوم یو زیات خوښوئ؟ کوم یو سنت مو زیات کار کړی دی؟
په غزل او نظم کې هم زیات کار په غزل باندې کړی دی او ورسره مو نظمونه هم لیکلي دي خو زیات کار مو په غزل باندې کړی دی او زیاته شاعري مو په غزل کې دی. طاهر توري صاحب چرته سندره چربیته ټپیزه دا وغیره دا مو هم لیکلي دي؟ دا مو لیکلي دي خو تقریبا داسې نشت برابر دي ډېر کم لیکلي دي زیات مو غزل لیکلی دی. طاهر توري صاحب د خپل بچي خپل وروڼه خپله کورنۍ او خپل خپلوان مو د شاعرۍ ته په کوم نظر ګوري؟ یاره کوم رشته دار عزیزان مې دي یا وروڼه مې دي هغه څه کوم پوهه خلک دي څه چا لږ تعلیم شته دی نو هغوی خو ته په درنه سترګه ګوري. که بیا څوک په علم یا په شعر و شاعرۍ ادب باندې نه پوهېږي بیا هغوی داسې خاص داد یا خاص حوصله نه کوي حوصله نه راکوي خو چې کوم هوښیاره پوه خلک دي هغه حوصله او هغه راکوي داد راکوي چې دا ښه کار دی. ډېر زبردست دی. طاهر توري صاحب د شاعرۍ په کومه لاره چې تاسو روان یو د شاعرۍ د کومې لارې انتخاب چې تاسو کړی دی په دې کې چېرته ستړی خو نه یې چې په خپل زړه کې کله کله ووایي چېرې نه په صحیح انتخاب مو نه دی کړی؟ نه دا خو مو بالکل اوسه پورې ذهن کې نه دی راغلي چې زه به شاعرۍ نه ستړی شم او انشاءالله اخر مرګ وخته پورې به زه کلام د خپلو ګوتو نه لرې کوم او د پښتو ژبې او ادب خدمت به کوم چې څو پورې ما کې روح دې سیلی وي دی انشاءالله زه به د پښتو ادب خدمت کوم. طاهر خاطر کې بریالیتوب درته غواړو. طاهر توري صاحب خبرې خو ډېرې زیاتې دي چې تاسو سره نورې هم ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو چون کې وخت زمونږ کم وي او څه کلمونه راته واوروئ نو څه به راته واوروئ تاسو؟ ډېرې مینې سره به زه یو څو شعرونه تاسو خدمت کې وړاندې کوم چې ستا پیرا کې مې زړګی په سرو لمبو ځي ستا پیرا کې مې زړګی په سرو لمبو ځي تړ مې اوښکې مې له سترګو په باڼو ځي څه خلواړ پرواز کوي هغه بزان دي څه خلواړ پرواز کوي هغه بزان دي پرواز چرته هلته زاغ او د بقو ځي او لږ غمونه د جانان پکې غلط شي لږ غمونه د جانان پکې غلط شي میخواران ځکه په لور د میخانو ځي لږ بیا ووایه طاهر صاحب او استاد لږ غمونه د جانان پکې غلط شي میخواران ځکه په لور د میخانو ځي او استاد زلفو په هوس مم بندیوان شوم استاد زلفو په هوس مم بندیوان شوم لیونی همیش په خوا د زولنو ځي او د طاهر هم یار برخه پکې وکا د طاهر هم یار برخه پکې وکا شرابونه د لسترګو په کاسو ځي ستا پیرا کې می زړګي په سرو لمبو ځي تړ می اوښکې می لسترګو په باڼو ځي. یو بل کلام د څه بیللی حوصلې مې نن ودانې غوندې شوې بیللی حوصلې مې نن ودانې غوندې شوې یار سره خبرې مې روانې غوندې شوې کاسې پسې کاسې دي چې راځي او تمامېږي کاسې پسې کاسې دي چې راځي او تمامېږي بیا سترګې د ساقي څه مهربانې غوندې شوې. طاهر صاحب غشو د باڼو یې نشانه زما زړګی کړو غشو د باڼو یې نشانه زما زړګی کړو د یار خونکار سترګې غرکمانې غوندې شوې زما پښتنه مینه خو لځوانه دی رقیبه زما پښتنه مینه خو لځوانه دی رقیبه دا چاوي چې د عشق خبرې ګرانې غوندې شوې طاهره بې ګناه ولې تویږي قاتل څوک دی طاهره بې ګناه ولې تویږي قاتل څوک دی نن ویني د پښتون ولې ارزانې غوندې شوې بیللي حوصلې مې نن ودانې غوندې شوې یار سره خبرې مې روانې غوندې شوې. ډېر زبردست ډېر ښه طاهر توري صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو موږ سره دا خوږې خبرې وکړې او خپل خوږ کلام مر سره شریک کړو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو طاهر توري صاحب. تاسو نه هم تبسم صاحب یو جهان مننه چې موږ کلي وطن ته راغللو او ما سره مو د شعر او ادب په هکله دا خبرې شریکې کړې ډېره مننه. خوشحال اوسئ طاهر توري صاحب. خوږو کتونکو
د طاهر توري صاحب خوږ کلام او د دوی د خوږې خبرې تاسې واورېدلې. زه د طاهر توري صاحب د یو شعر سره د خپرونه سر ته رسوم او تاسو نه به اجازت غواړم. رند یم طاهر په انسانیت میان، رند یم طاهر په انسانیت میا تقوا نه رسي، غلی شه زاهده تقوا نه رځي. همدې سره زموږ د خپرونه سر ته ورسېدله. ډېرو درنو خوږو کتونکو د داسې ډېرو ادبي مرکو دپاره او نورو کلتوري خپرونو دپاره زموږ دا چینل خوښ کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ. همدې سره ما ته بسم افغاني او ما سره خوږه ملګري کیمرامین هم د موږ سره ګل نبي ګل صاحب ته اجازت راکړئ. ښه د باد او بریالي اوسئ.